دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې یوه زیاته برخه یې کارګر ماشومان وویل د نورو حقونو د پوره کولو ترڅنګ یې تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي. نوم مې جمشید ده، زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کړم، خو پلار مې بېکاره ګرځي. موږ غواړو چې تعلیم تربیه کړو، پلار مې کار روزګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کېږي. کارګر او ځینې بېوزله افغان ماشومان د جون د 12مې د ماشومانو په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالې ورځې د نمانځلو په هدف سړکونو ته راوتلي وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو لخوا نمانځل کیږي او د دغې سازمان د کنوانسیون له مخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول منع دي. خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعات او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران اغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده. داسې کتابچې نشته، قلم نشته، پلار هم بیکاره ده، پتلون نشته او مکتوب کې وایي شخصي کالویو کې مه راځئ، باید پتلون واغوندو او دلته راوتي اوسئ. موږ ته لږ شی راکړي او پلار ته کار پیدا شي. دولت موږ سره باید کومک وکړي. له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونو کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومند ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولي چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصاد یې ډیر خراب وي ډیره پاملرنه کیږي.